د پخواني حکومت د غړو او اسلامي امارات ترمنځ د خبرو پټ جزئیات افشا شو. دا چې څنګه جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سرچینې وايي طالب استازو او سیاسي فعالانو په اندونیزیا کې خبرې پیل کړې دي. کره سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته وویل طالب استازي او ځینې افغان سیاسي فعالان د اندونیزیا پلازمینه جاکارتا کې له څو راهیسې سره جرګه دي. د سرچینو په خبره نن په څلورمه ورځ هم د تړلو دروازو تر شا دا خبرې روانې دي. طالبانو د ناستې نورو ګډونوالو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم د طالب فلاوي مشري کوي او دغه ناسته کې د دواړو لورو د ګډونوالو شمېر 13 کسانو ته رسیږي. پاریس کې پخواني افغان سفیر عمر صمد، حقوقپوه کاون کاکړ، پخواني ډیپلوماټه ایسیله وردګ، د سرې میاشتې پخوانۍ مشره فاطمه ګیلاني، د کابل پوهنتون استاد فیض ځلاند، د کلیو د بیارغونې او پراختیا پخواني وزیر احسان ضیا، د ولسي جرګې غړی عبدالقیوم سجادي، سیاسي فعال جعفر مهدوي، پخواني کورنۍ چارو وزیر ویس برمک، د ولسي جرګې غړی ګلالۍ صافی، مدني فعاله خدیجه مهدي او سیاسي فعال ایوب عرفاني د دې غونډې ځینې ګډونوال دي. د دې ناستې لپاره همغږي له رسنیو پټه ساتل شوې ده او د دې خبرو د اجنډا په هکله هم معلومات نشته. خو سرچینې وایي دا ناسته له طالبانو سره د تعامل سیاست د هڅو یوه برخه ده. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په دې اړه باندې کمنټ شریک کړئ او د لا مهمو تازه پرواتو خبرو مطالبو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا او مننه تر بیا ښه وخت خیر چاري.